ننګرهار کې د جامعه احسن المدارس دینی مدرسې څخه لسګونه کسان له بیلابیلو دورو فارغ او د فضیلت پګړۍ ورپسر شوې. په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې د شهدا او معلولینو چارو وزارت مرستیال شیخ عبدالحکیم حقانی، د ننګرهار علماو شورا رئیس مولوي حضرت جان حنفي، جهادي شخصیت مولوي انورالحق مجاهد او نورو دینی علماو ګډون کړی و. د جامعه احسن المدارس محتمم مولوي باز محمد حقانی وایي په دې مدرسه کې ورسره د شمالي او نورو ولایتونو طالب العلمان پر زده کړو بوخت دي او نن یې د بیلابیلو دورو لسګونه طالبان فارغ کړل. نن الحمدلله د تیرو کلونو په څیر باندې تقریبا د 2 کسه د لوی دورې دي او 15 کسو پورې د وړې دورې فارغان دي. تقریبا 15 حافظان دي او شپېتو په شاوخوا کې 50 شپېتو شاوخوا کې د ناظري شاګردان موږ ټولنې ته تقدیم کړي. الحمدلله فارغ شوی طالب منهاج الدین وایي خوشاله دی چې دیني زده کړې ترلاسه کړي د خپل دین او ولس خدمت به وکړي. ان شاء الله زموږ خدا نیت او هر مسلمان په دې نیت باندې د علم زده کړه کوي چې د هغې نه خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل ولس د الله د دین لپاره خدمت وکړي تر څو دغه مسلمان ولس، مسلمان ملت ته او په ټوله کې ټول انسانیت ته خیر ورسیږي. ځکه د الله دین سراسر خیر دی، زده کول هم خیر دی او رسول هم خیر دی او دا ان شاء الله زموږ مسؤلیت ده. دغه راز جمیل الرحمن د مدرسې له مسؤلینو وغوښتل د نورو لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي او د خپل استادانو او خپل مشرانو څخه دا مو هیله ده که هغه مدرسې استادانې که هغه چارواکي د دوی نه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ دپاره په علم کې نوره ترقي هم راولي، زموږ دپاره عصري او دینی نور هم ترتیبات راته جوړ کړي تر څو موږ او آینده نسل نور علم حاصله کړو. همدارنګه دینی عالم عبدالحکیم همت له فارغ شویو طالبانو غواړي چې له ترسره شویو زده کړو د دین او ولس خدمت وکړي. خو زموږ د نوي فارغینو ته یا نوي محصلینو ته دا د خدمت کول پکار دي. پکار دی چې دوی سره استادانو څومره هلې ځلې کړي دي د دین د اشاعت دپاره، د وطن د خدمت دپاره، زموږ د مسلمانانو د روزنې دپاره چې څومره هلې ځلې کړي دي. نو اوس دوی ته همدغسې هلې ځلې چې استادانو ورسره کړي دي دوی باید د نورو سره دغسې هلې ځلې وکړي. د دې مدرسې د مسؤلینو په خبره دغه مدرسه په 1990 کال کې تاسیس شوې چې د ولسونو او سوداګرو په مالی مرسته یې کارونه تنظیم دي او تر دې مهاله یې سلګونه طالب العلمان فارغ او د ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.